السلام علیکم ګلونو لیدونکو، هیله منم چې روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د هرات له غمیزې څخه تاسو ټول خبر یاستئ که د هیواد دننه دي که د هیواد بهر دي. او ما د زلزلې په دویمه ورځ یا د زلزلې په سبا باندې یو کمپاین پیل کړ چې له خپل کور څخه کولی شو چې د خپلو هراتي هیوادوالو سره همکاري مرسته وکړو. یوازې نغد پیسې نه بلکې هراتي هیوادوال مو جامو ته، لباس ته، همدارنګه د کور وسایلو ته او خوراکي توکو ته هم اړتیا لري. ما په پیل کې له خپل ځان څخه پیل وکړ، د نارینه جامې، د ماشومانو جامې او د ښځینه جامې، همدارنګه د کور ځینې نور توکي. هغه څه چې کولی مې سولی هغه به زه راټول مې کړل او لا به راټولومه او دغه کمپاین مې له خپل ځان څخه پیل کړی دی. نو دا چې نور کوم هیوادوال له موږ سره په دغه کمپاین کې ګډون کوي، زه به ټول ویډیو تاسو ته چمتو کوم او تاسو ته به خبره کوم چې په صادقانه ډول به دغه توکي راټولیږي او هغه هیوادوال مو یا هغه بنسټونه چې هرات ته روان دي زه به هغوی ته انشاءالله ور تسلیموم او هغوی به په هغو بېوزلو هغو اړمنو کورنیو چې په هرات کې هغوی په زلزله کې کورونه له منځه تللي دي او دغو مرستو ته شدید اړتیا لري، هغوی ته به ور وسپاري. قدرمنو لیدونکو، یو ځل بیا هم سلام. او لکه څنګه ما ستاسو ویلي وو چې دا کومې جامې چې موږ په نظر کې نیولې دي دا به ټولې بسته بندي کوو او برابروو به یې او دې ته به چمتو کوو چې بیا نو انتقال ورکړل سي. نو د هغه لپاره ومې نه غوښتل چې داسې بې سلیقې او یا هم داسې عادي په بوجۍ کې واچوي ویلیږو. د هغه لپاره وایي هغه چا ته چې څه ورکوو که لږ څه مهربانۍ ورکړو او په سمه توګه یې وکړو نو هغه زموږ او تاسې اجر و ثواب به هم څو برابره وي او دا به ډېر ښه وي. د هغه لپاره حقیقت جان خیر دې رسي، خدای پاک دې ټولو ته اجر ورکړي چې په دغه برخه کې کار کوي او موږ سره همکاري کوي. لاړه بازار ته او دغه پلاستیکونه یې راوړله. نو تصمیم په دې شو چې دا ټول جامې چې دي دا به موږ په دې پلاستیکونو کې برابروو او وروسته له هغه نه به یې انتقال ته تنظیموو، چمتو کوو.
قدرمنو لیدونکو دا هم د ناز مادر وړکتون یا کودکستان د یوې ښوونکې لخوا ځینې د ښځینه‌وو لپاره جامې دي او د ماشومانو لپاره جامې دي چې د ټول ماته تسلیم کړي وه او ما هم په دغه شکل دا مې منظم کړل، بسته‌بندي مې کړل. البته حجابونه دي، مثلا ټیکري ورسره دي یا جامې دي او ټیکري دي. نو کورې ودان خدای دې اجر ورکړي. او دا هم د دوی لورو د ماشومانو مې هم په یو پلاستیک کې حداقل 4 جوړه 15 جوړه 3 جوړه دومره مې تنظیم کړل او منظم مې کړل. دا به هم د دې نورو جامو سره یو ځای کېږدم. قدرمن لیدونکو ماشاءالله الحمدلله زموږ کمپاین مخ په پراخېدو دی او د نیکه مرغه زموږ ډېری هېوادوالو زموږ دغه کمپاین ته او دغه بلنې ته یې لبیک او ښه راغلاست وویل او ماشاءالله له موږ سره هم ژمنې وکړلې چې دوی به خپلې مرستې رالېږي او هم ډېری هېوادوالو مو خپل دغه مرستې راولېږلې او په دغه اوس هم چې تاسې کومې جامې په تصویر کې وینئ ډېره زیاته مننه ورنه کوم. الله پاک دې اجر ورکړي ټولې کورنۍ ته د سرې جانې له لورې څخه د هغوی د کورنۍ له خوا څخه دغه جامې دي چې دوی مرسته کړې ده او راویلېږله. د نارینه جامې دي ډېرې ښې ګرمې او د ښځینه‌وو لپاره هم دي او تر ټولو مهمه ده چې یوه کمپله او بوټونه یې هم مرسته کړې دي. نو زه به دا ټول لکه د نورو جامو په څېر بسته‌بندي به یې کړم، چمتو به یې کړم تر څو د نورو جامو سره یو ځای کېږدو.
د سله جان له خوا څخه چې کوم د نارینه جامې د ښځینه جامې یو مقدار بوټونه یوه کمپله رالېږل شوې وه ټول مې بسته‌بندي کړل په پلاستیکونو کې او له د نورو جامو سره به یو ځای کېږدو د نارینه‌و جدا د ښځینه‌و جدا د ماشومانو جدا همچنان بوټونه یې جدا نو الله پاک دې ټولو ته اجر ورکړي کور یې ودان خوشحاله اوسئ او انشاءالله چې زموږ د کمپاین دوام ومومي او په لنډ وخت کې لنډو ورځو کې وکړی شو چې یو ډېر شمېر ډېر مقدار توکي موږ راټول کړو جمعوري کړو بسته‌بندي کړو او انشاءالله په همدې لنډو ورځو کې به خیره هرات ته ولیږو قدرمنو لیدونکو دا هم یو شمېر نورې جامې موږ ته راورسېدلې چې کور یې ودان زموږ یوه خپلوانو له خوا څخه او تقریبا څو جوړه د نارینه جامې او همدارنګه د ښځینه جامې نو الله پاک دې اجر ورکړي دا یې راورسوله او ما هم په دغه شان بسته‌بندي کړله او له د نورو جامو سره به یو ځای کېږدو الله پاک دې نور هم پکې برکت واچوي چې زموږ هیوادوال خپلې مرستې راورسوي او زه تر زره یې بسته‌بندي کړو او دې ته یې اماده کړو چې له خیره هرات ته یې ولېږو قدرمنو لیدونکو له دې کمرغه یوه بله بسته هم د وړکتون څخه راولېږل شوله او راوړل شوله د ناز مادر وړکتون له خوا نه چې په دې کې بیا هم د ښځینه‌و جامې هم دي او د ماشومانو هم یو څو جوړه جامې وي بیا دا ما ټول په یوه کې کېښودله نو حداقل د ماشومانو لپاره چې په یو کور کې شاید څو ماشومان اوسي او د نارینه‌و جامې هم دي دا به هم د نورو جامو سره له خیره یو ځای کړو له نیکه مرغه قدرمنو لیدونکو زموږ د خپلوانو له خوا څخه یو بله ښه غټه بسته راورسېدله ماشاءالله دې وي پکې او الله پاک د نور هم برکت پکې واچوي تر څو په لږ وخت کې وکړی شو چې ډېرې جامې برابرې کړی شو له خیره هرات ته یې ولېږو نو همدا اوس تاسو به ساعت هم وینئ 6 بجې د ماښام دی او کور یې ودان په همدې وخت کې دوی دا راورسوله نو دا به هم زه بسته‌بندي کړم د نورو جامو په څېر او انشاءالله د هغوی سره به یو ځای کېږدو نو ډېره زیاته مننه ورنه کوم له حاجي صاحب څخه د دوی په مال او په اولاد کې د برکت اوسي او الله پاک د اجر څو برابره ورکړي
قدرمن لیدونکو نن زموږ د کمپاین درېیمه ورځ ده او ده هم د یوې افغانې مورکۍ له لورې څخه د ښځینه جامې او د نارینه جامې چې موږ ته یې راوسپارلې دا به هم د دې نورو جامو سره یو ځای کېږدو. لیدونکو خدای دې ډېره اجرونه ورکړي. الله پاک دې دغه نیکۍ څو برابره بېرته ورته په ښو اعمالو ښو صفات کې حساب کړي. دوو قدرمنو خویندو صدره جانې په نامه چې فیسبوک له طریقه یې زما ویډیوګانې لیدلی وي او مسیج یې راته وکړه او دوی ویلې چې موږ څه نه څه شیان مو تیار کړي دي، جامې او نور وسایل ستاسو در وسپارو. کور یې ودان ان د کابل کارتیسی څخه فکر کوم که اشتباه ونه کړم دوی راغلي وي په دوو نجونو او دا درانه پلاستیکونه یې راوړله. خیر د روسي کور یې ودان او ډېره زیاته مننه ورته څخه کوم. الله پاک دې اجرونه ورکړي. دا به هم تر ډېره دوی خیر د روس منظم کړي هم د پلاستیکونو کې ما ته ویلې چې موږ ستا ویډیوګانې ولیدلې او تا په ویډیوګانو کې دغه پلاستیکونو کې منظم کول نو موږ کوشش وکړو تر یو حده پورې چې کار منظم کړي درته راوړو چې ستا کار کم شي. خیر د روسي کور یې ودان او دا به هم انشاءالله له د نورو جامو سره یو ځای کړو. الله پاک دې لا پکې برکت واچوي چې بیا هم په لنډ وخت کې ډېرې جامې او ډېر وسایل راټول کړو او انشاءالله له خیره هرات ته یې ولیږو. ماشاءالله لیدونکو ماشاءالله او الله پاک دې ډېر اجرونه نصیب کړي دغو قدرمنو خویندو ته. دا خو تیار جوړ دي، تیار پلاستیک شوي دي نو زه به دا به تیار به د دې کالیو سره یو ځای کېږدم ځکه دا پلاستیک چې دی دا نه دي پلاستیک شوي بیا هغه به درته کېږدم. یوازې وبه ګورم چې د ماشومانو د ښځینه او نارینه وجودات دي. دا د ماشومانو دي. قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ د نورو جامو ترڅنګ دا زمونږ ماشاءالله د هیوادوالو اخلاص څرګندوي. دغه خورکې چې کوم جامې راوړي دي په دې کې ګورئ تاسې یعنی ټوټه ده چې حتی ګنډل شوې نه ده او دوی اخلاص کړی دی او دی د هرات د زمونږ د نورو خویندو میندو سره مرسته کړې ده.
یعنې واقعا د دې په لیدو ما ډېر د خوشحالۍ احساس وکړ او ډېر زیات د الله پاک دربار څخه دوی ته د اجر او د ثواب غوښتنه کوم. حتی تر دې چې بسته مترانه ټوټه ده او تر اوسه قیچي سوې نه ده او کالي ورنه جوړ سوي نه دي، څه خاصه چې یو څوک استفاده کړي وروسته له هغه نه استفاده شوي کالي اوسي. ماشاءالله ماشاءالله. قدرمنو لیدونکو ماشاءالله او ډېر ماشاءالله دغه درېیمه ورځ ده زموږ د کمپاین او ماشاءالله په دغومره شمېر جامې موږ وکړه چې راټولې کړو راغونډې کړو. د نارینه جامې دي چې د نارینه کمیس پرتوب، پتلونونه، بلوسونه، واسکټونه او کورتۍ د ژمي لپاره ګرمې جامې هم پکې شته. همدارنګه د نارینه او د ښځینه بوټونه دي او پایزار. د دې ترڅنګ د ښځینه‌و لپاره جامې، ټیکري، حجابونه دي او همدارنګه کمپله او نور روجایي ریپاکونه او هغه څه چې ورته اړتیا ده. او له دغه خطر نه هغې خواته نو ټول د ماشومانو لپاره چې د نجونو د هلکانو او سنونه یې هم متفاوته دي. نو نه کېدل چې زه یې هغه برابر کړم مثلا څو کلن ته څنګه. خو د ماشومانو په جامو کې مو عموما په هر پاکټ کې 2 جوړه 3 جوړه حتی تر 5 جوړه جامې مې هم سمې کړي دي، ځای په ځای کړي مې دي، ځکه چې ماشومان عموما په کورونو کې ډېر دي او یوازې هغه کسان هغه ماشومان چې لږ څه عمرونه ډېر دي یو جوړه یا 2 جوړې په کې ایښي اوسي. ول د کوچنیو ماشومان لپاره په هره خلطه یا په هر پلاستیک کې 5 جوړې یا 4 جوړې دا ټول پکې ما کېښودل او برابر مې کړله. نو نورې جامې هم شته، زه به هم هغه په پلاستیکونو کې منظم کړم، کې به ږدم او انشاءالله چې زموږ دغه کمپاین نور هم پراخ سي او وکړای شو چې په کم وخت کې، په لنډ وخت کې ډېر شمېر یعنې که موږ وایو چې دا ډېرې دي، بیا هم هغو هېوادوالو ته مو چې په هرات کې دي او متاسفانه چې هغوی خپل هر څه له لاسه ورکړي دي، بیا هم دغه په تناسب ډېر زیات کم دي. نو ای کاش چې وکړی شو چې مکمل دغه کوټه ډکه سي، بیا به هم کمه اوسي. خو بیا هم هغه څومره چې زموږ په توان کې ده خپله سایبندګي خپل کوښښ وکوو او هڅه وکوو چې په کم وخت کې چې لرو ډېر شمېر جامې، بوټونه، د کور وسایل در راغونډ کړو او خپلو هراتي هېوادوالو ته یې ورسوو، پر تسلیم وکړو. قدرمنو هېوادوالو، دا هم یو بله مرسته ماته راورسېدله زموږ د ګاونډیو یا هم زموږ د همسایه لخوا څخه، چې په دې کې هم د ښځینه، د نارینه او څنګه د ماشومانو جامې هم شاملې دي او پایزار یا مثلا بوټ هم دي. نو ډېره زیاته مننه او خدای دې اجر ورکړي. دا به هم د نورو جامو سره یو ځای زه ځای په ځای کړم.
کمپاین د درېیمې ورځې تقریبا ماسپښین دی 3 بجې شاوخوا دی او زه غواړم دغه ویډیو په همدې ځای پای ته ورسوم. وروسته له دې نه هم چې کومې مرستې موږ ته رارسېږي له هغه څخه به زه بله ویډیو جوړوم او تر هغه وخته چې موږ دغه مرستې هرات ته لیږو هلته ویش کېږي نو تاسو ته به زه ویډیوګانې جوړوم او تاسو ته به خپروم. غواړم چې له دغه تعداد جمعي چې دی تاسو ته یو لنډ معلومات درکړم. داسې درېیمه ورځ د کمپاین مو ده او په دې سره موږ 63 جوړه نارینه جامې چې پکې کمیس و پرتوګ، پتلونونه، کورتۍ او نارینه واسکټونه شامل دي. دغه جامې له موږ سره منظمې مو کړلې او جوړې مو کړلې. 4 نوي جوړه ښځینه جامې چې هم ټیکري او هم حجابونه ورسره شامل دي. د ترڅنګ نور د ښځینه جامې دا پکې شامل دي. 50 بستې البته جوړې نه دي. دلته باید یوه خبره حتما زه روښانه کړم. د ښځینه جامې او نارینه جامې عموما یوه جوړه به په همغه پاکټونو کې یا په دې خلطو کې ایښودل سوي اوسي، ولې د ماشومانو جامې بالعموم ټولې 3 جوړه، 4 جوړه تر 5 جوړه، 2 جوړه حتی موږ په یوه پلاستیک یا هم په یوه پاکټ کې ځای پر ځای کړي دي. یعنې د جوړو شمېر ډېر دی. یوازې 50 بستې یا 50 د خلطې یا پلاستیکونه د ماشومانو جامې دي. همدارنګه 25 جوړه هم نارینه او هم ښځینه بوټان چې ګډ وډ دي پکې. یوه دانه هم کمپله ده او 4 دانې هم روجایي دي او یو دانه هم روپاک. تر دې دمه دغه زموږ د راټول شویو مرستو هغه ټول بشپړ معلومات دي چې ما په دغه ویډیو کې له تاسو سره شریک کړله او بیا هم په دې هیله یو چې زموږ هیوادوال هڅه وکړي په ځانګړې توګه کابل میشت هیوادوال مو او خپلې مرستې له موږ سره شریکې کړي تر څو موږ په دغه ډول منظمې کړو، برابرې کړو، تر څو وکولی سو زر تر زره انشاءالله هرات ولایت ته یې ولیږو. نو ډیره مننه چې دغه ویډیو مو تر پای راسره ولیدله. تر بلې ویډیو مو په لویه بښنه کې تاسو ته الله سپارم. خوشحاله، آرامه، سوکاله اوسئ.